کلک پښتانه یو مړه داسې نه یو یوه کوو او په یوه پوهېږو بله غمونه په اوږو ګرځوو چېرته په ورځ چېرته په شپه پوهېږو نارې سورې مو په کتاب کې نشته او خو په لږه اشاره پوهېږو ډېر ښه بس دی زه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو د کیمرامین اسدالله حجران صاحب زم ډاکټر عبدالسلام مومن ستاسو په خدمت کې حاضر سلامونه مې قبول کړئ امتیاز نادان صاحب را سره ناست دی په بله ډیوه کې ډېر انتظار مې ورته کړی دی دوی څه وایي تاسو ما ته ډېر فرمایشونه کړي د ډېر نه خراب هم سلامونه مې قبول کړئ او مینوالو ته زموږ مینوال ته خپلو مینوالو ته څه وایي وعلیکم سلام ډېره زیاته مننه ستاسو د کیمرامین صاحب او دومره هڅه مو وکړه تکلیف مو وکړو کومه خبره چې تا وکړه چې یار یو نیم کال نه موږ دا خبره کوو نو دغه ده چې ژوند ډېر مصروفه شوی دی د هر چا نو بعضې وخت کې ځینې کوتاهیانې موږ نه وشي په هغې باندې به یو بل ته بښنه کوو نور چې موقع میلاویږي ناستې به کوو ولې به یې نه کوو ټول ورونه یو بل څه به مرسته کوو ستاسو چې د کوم پیج کوم کتونکي دي د هغه ټولو ډېره زیاته مننه او شکریا یې دا کوم الله دې ښه ساتي هر چېرته چې آباد دي اوسي خوشحاله دي اوسي دغه څه شعرونه ستاسو د ټولو ملګرو په نوم چې د چا په شان شوکت او تلو راتلو به نه تېر وځي د چا په شان شوکت او تلو راتلو به نه تېر وځي کردار به ګوري پیره په پیسو به نه تېر وځي او د خلکو به هم اورې خو د خپل عقل د لاندې سر به ګوري هسې په شملو به نه تېر وځي ډېر اعلی ډېر اعلی او بل یو غزل چې د خپلو کمزوریو تماشه د کېدو نه وه کوله مې خو نوره ګزاره د کېدو نه وه د خپلو کمزوریو تماشه د کېدو نه وه او کوله مې خو نوره ګزاره د کېدو نه وه د ظلم او د جبر اخري حد پې تمامو وطن مې و خو نوره پکې شپه د کېدو نه وه د ظلم او د جبر اخري حد پې تمامو وطن مې و خو نوره پکې شپه د کېدو نه وه او د هیڅ پوښتنه نه کېدله خارې ناپرسانو اړې ګړې ماحول او حوصله د کېدو نه وه او موږ داسې ژوند په داسې خاوره تېر کو دنیادارو چې چېرته لارې سل وي خو یوه د کېدو نه وه موږ داسې ژوند په داسې خاوره تېر کو دنیادارو چې چېرته لارې سل وي خو یوه د کېدو نه وه او تا هلته نشه ونه کړله مونږ چې غوښتله تا هلته نشه ونه کړله مونږ چې غوښتله تا هلته وکړه چېرته چې نشه د کېدو نه وه او زما د پښتانه بچي تذلیل پکې شروع منم چې ستا په خوله وه خو قیصه د کېدو نه وه زما د پښتانه بچي تذلیل پکې شروع منم چې ستا په خوله وه خو قیصه د کېدو نه وه او که سخته وه نو ځان له خو په مونږ نه وه نادانه هر څوک غر کو چا نه ګیله د کېدو نه وه یو څو شعرونه نور چې څه اشنا او څه ناشنا غم را سره دی ځان له نه یمه بلا غم را سره دی او زه به خپل څادر راټول کړم زه به لاړ شم خو کافره یاره ستا غم را سره دی او داسې نه ده چې زه به خپل څادر راټول کړم زه به لاړ شم خو کافره یاره ستا غم را سره دی او داسې نه ده چې په خپل وجود مین یم لیونیه د هر چا غم را سره دی داسې نه ده چې په خپل وجود مین یم لیونیه د هر چا غم را سره څو شعرونه نور چې بدل دې نه کړلو کردار په خلکو که دینارې وکړې په جار په خلکو او د وخت واکداره دا دې څه کړي دي دا دې نیولې کومه لار په خلکو د خپلې برخې د تاوان هم نه دي څه بلا شوې د دې ښار په خلکو غواړي سړیه په سوالونو چرته کېږي د غرونو خوځول په ګزارونو چرته کېږي او د دې لیونو لاسو له قوي چاره په کار ده د دې لیونو کار په زنځیرونو چرته کېږي د دې لیونو لاسو له قوي چاره په کار ده د دې لیونو کار په زنځیرونو چرته کېږي او که هسې وخت تېری وي نو پیران به یې څه وکړي که مینه وي نو بیا په تاویزونو چرته کېږي چې د مور د امیدونو دیوالونه دې وران نه شي پیسې دې په اور وسوځي خو ورونه دې وران نه شي او د غره عمره تاوان دې په نظر د چا را نه شي چې هر څه کېږي ودې شي خو زړونه دې وران نه شي د غره عمره تاوان دې په نظر د چا را نه شي
چې هر څه کېږي ودې شي خو زړونه دې وران نه شي او د چا د لاس ګلونه دي د چا د سر تاجونه رڼا دې شي د دې پیغلو خالونه دې وران نه شي د ناستې د مزې او د خوارۍ مقابله ده د عیش او د کافر مجبورۍ مقابله ده او راځئ که تماشه کوئ زما د زړه په کور کې د شور او د قاتل خاموشۍ مقابله ده یو خواته جړاګانې دي بل خواته ګډاګانې یارانو نن د غم او د ښادۍ مقابله ده یو خواته جړاګانې دي بل خواته ګډاګانې یارانو نن د غم او د ښادۍ مقابله ده او زنځیر قابو کړی دی ماتیږي ورته ګوره د ژوند د دروازې او د سیلۍ مقابله ده زنځیر قابو کړی دی ماتیږي ورته ګوره د ژوند د دروازې او د سیلۍ مقابله ده او څوک وایي چې سپوږمۍ تندر نیولې ده تیاره ده څوک وایي چې د مخ او د سپوږمۍ مقابله ده څوک وایي چې سپوږمۍ تندر نیولې ده تیاره ده څوک وایي چې د مخ او د سپوږمۍ مقابله ده او شکی یم یقین مې نه دی یار خو ښکاري دا چې شکی یم یقین مې نه دی یار خو ښکاري دا چې د چا د جنازې او د ډولۍ مقابله ده او لګیا دی وي چې څه کوي زموږ سره ایسه دي د وخت سره د ښکلو د ځوانۍ مقابله ده لګیا دی وي چې څه کوي زموږ سره ایسه دي د وخت سره د ښکلو د ځوانۍ مقابله ده او د وتې کامیابۍ او ناکامۍ مقابله ده بیخي د ازمري او د اوسۍ مقابله ده او رقیبه ته شاته شه دا ستا په وس کې نه ده زما او د امتیاز د زندګۍ مقابله ده چې منم چې ډېره مجبوري وه خو مزه وه پکې ښه ګډه وډه زندګي وه خو مزه وه پکې او د اوسني دور شتمندو دومره شته چېرته وو د ټولو خلکو غریبي وه خو مزه وه پکې د اوسني دور شتمندو دومره شته چېرته وو د ټولو خلکو غریبي وه خو مزه وه پکې نه محلونه وو او نه پکې رڼا ښکارېده د یو مات ور څوکیداري وه خو مزه وه پکې نه محلونه وو او نه پکې رڼا ښکارېده د یو مات ور څوکیداري وه خو مزه وه پکې په دې کوڅو کې چې دا اوس پکې خانۍ نړېږي په دې کوڅو کې ملنګي وه خو مزه وه پکې په دې کوڅو کې چې دا اوس پکې خانۍ نړېږي په دې کوڅو کې ملنګي وه خو مزه وه پکې د انسان په مجبورۍ باندې خفه شي د چا د مجبورۍ نه د غلطه پیدا نه اخلي او تکړه دي شي د ژوند د ښې ساتنې سوچ دې وکړي زموږ د خاموشۍ نه د غلطه پیدا نه اخلي تکړه دي شي د ژوند د ښې ساتنې سوچ دې وکړي زموږ د خاموشۍ نه د غلطه پیدا نه اخلي او ورودې ګوري سوچ د حقیقت ته چرته وکړي د خیال د زندګۍ نه د غلطه پیدا نه اخلي چې د ځان په تماشه دی بل انسان چرته مني په ګټه عادت شوي دوی تاوان چرته مني او رقیبه که خبر شو نو پوښتنې له به درشي یاران زما ریخي ریخي ګریوان چرته مني دا منمه چې ژوندی به ترې راوځي خو په مخ کې به یې وینه پاتې نه وي چې شروع شي نو د خپل حد نه سیوا وي خو چې سر ته رسي مینه پاتې نه وي یو څادر به وي که پاتې وي له مانه نور به هیڅ لونګي نه پاتې نه وي چې زړونو ته ګورو څړانده خو نه یو ښکاره په کور او دیره پوهېږو د زړه رازونه موږ ته څه لوایي موږ د سړي په اندازه پوهېږو د زړه رازونه موږ ته څه لوایي موږ د سړي په اندازه پوهېږو او کلک پښتانه یو مړه داسې نه یو یوه کوو او په یوه پوهېږو کلک پښتانه یو مړه داسې نه یو یوه کوو او په یوه پوهېږو بله غمونه په اوږو ګرځوو چېرته په ورځ چېرته په شپه پوهېږو نارې سورې مو په کتاب کې نشته او خو په لږه اشاره پوهېږو بس دی ځه نور بل داسې بلې جملې وساتو څه پیسې ګټو کتونکو دا امتیاز نادان صاحب تاسو شعرونه واورېدل امید لرم چې ستاسو به بیخي خوښ شوي ځکه چې زموږ په پروګرامونو کې په پیج کې په بله ډیوه یوټیوب چینل کې دا ډومبیا ځل دی چې دوی موږ سره ناسته وکړه ستاسو فرمایش الله پوره کو امید لرم چې تاسو به موږ له پوره مارکس راکړئ کمنټس به کوئ دا به شیر کوئ خلکو سره او یو بل ته به په واتساپ باندې لګئ امید لرم چې ډېر ښکلی پروګرام زما خو پخپله ډېر خوښ شو دوی سره ملاقات هم ډېر خوندور او ډېر ښکلی ملاقات او ډېر په خوشحاله شوم دغه زموږ پروګرام تاسو وکتو د پروګرام د ختمولو اجازه راکئ د کیمرامین اسدالله اجران سره ډاکټر ربستان مومن غواړي له تاسو نه اجازه فی امان الله